الرحمن الرحیم السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو سره موجود یم یاسر شاه. قدرمنو، نن به ستاسو ته داسې اپلیکیشن در وښایم، یعنې تاسو به په هغې په مدد سره، یعنې تاسو په موبایل کې ځای هم نه او د هغه اپلیکیشن کې غوڼې اپلیکیشن موجود دي، یعنې فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک، هر یو اپلیکیشن په هغه اپلیکیشن کې موجود دی. یعنې بلاشی ټي وي چینل نیوز په هغه یو اپلیکیشن کې موجود دی. یعنې تاسو فیسبوک، ټیک ټاک بیل را ډاونلوډ کول ته ضرورت نشته، صرف دغه یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو کنډو نیوز سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج هم لایک کړئ. نو زه د ویډیو په طرح ویډیو شروع کوو. ها دوستانو، کله تاسو دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو باندې تاسو کلیک وکړو. د اپلیکیشن نیم به تاسو ته په ویډیو کې سیټ کې میلاو شي او ډسکرپشن به په لینک کې میلاو شي. په ډسکرپشن کې به لینک میلاو شي. دوستانو، کله چې تاسو دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ تاسو کتلی شئ په دې کې لاولې دی چینل ټي وي. یعنې په دې تاسو کلیک وکړئ نو په دې باندې ټي وي چینل دي، بیا ایر ټي وي، مشرق ټي وي، ټیک ټاک، یعنې سکای، هر یو ګوګل، پینټریسټ او ټیک ټاک او جیمیل، یوټیوب، هر یو اپلیکیشن تاسو ته په دې کې میلاویدی شي. تاسو کتلی شئ څومره ډېر اپلیکیشن یا ټولې په دې کې دي. نو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی، دا تاسو را ډاونلوډ کولی شئ. یعنې هر یو اپلیکیشن په دې کې شته دی. نو په دې لینک تاسو ته ما په ډسکرپشن کې درکړی دی. که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو کنډو نیوز سبسکرایب کړئ. که دوستانو که تاسو غواړئ چې په دې چینل ټي وي باندې کلیک وکړئ، یعنې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. ها دوستانو، تاسو کله په دې کلیک وکړئ نو په دې کې به تاسو ټول هغه ټي وي چینل هم راوړي او بله دا چې په دې کې تاسو ته دلته بره هم غونډې اپلیکیشن درکوي. یعنې هر یو اپلیکیشن پکې دی، فیسبوک هم پکې دی، ټویټر هم پکې دی، دا بل هم پکې دی، انسټاګرام، میسنجر، ګوګل، یوټیوب، ټیک ټاک، لایکي دلته بره پکې دي. نو که تاسو چېرته غواړئ چې په فیسبوک باندې کلیک وکړئ نو فیسبوک به هم تاسو دلته راوړي او هر یو اپلیکیشن په دې کې شته. نو دا به تاسو د پلی سټور نه را ډاونلوډ کړئ. د دې نیم به تاسو ته د ویډیو په سیټ کې میلاو شي. نو اوس ما راکوئ د بل ویډیو پورې. یاسر شاه له اجازت، د الله په امان.